بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. یو درې حقیقتونه دجال او د دجالي فتنو په باره کې. اول حقیقت دا دی چې سمه پرېږده غره ته لاړ شه نو ایمان به دې بچ شي، ایمان به دې محفوظ شي. دویم حقیقت دا دی چې دا ظاهري سترګې پټې که نو د زړه سترګې به دې روښانه شي، د عقل سترګې به دې رڼې شي، داسې عجایب او حقایق به درته ښکاره شي چې ډېر خلک یې نشي لیدلی. دریم حقیقت دا دی چې اور ته یې ځان خطا که نو جنت ته به لاړ شي. دا درې هغه حقیقتونه دي چې دجال او دجالي فتنو په باره کې په احادیثو کې، په روایاتو کې او په قرآن کریم کې راغلي. اولنی حقیقت دا و چې سمه پرېږده غره ته لاړ شه، ښار پرېږده، کلی پرېږده، وطن پرېږده، اجتماعي ژوند پرېږده، انفرادي ژوند اختیار که په غره کې، نو ایمان به دې محفوظ شي، د فتنو نه به بچ شي. روایاتو کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم. قریبه ده چې غوره مال د مسلمان به ګډې وزې شي، یتبع بها شعف الجبال و مواقع القطر. غوروالی په څه کې دی؟ دا په دې کې دی چې دا به د خلکو نه لرې کېږي. شعف الجبال د غره څوکې ته به ځي او هغه ځایونو ته به ځي چې کوم ځایونو کې بارانونه وریږي. د څه غم او د فکر د وجې نه به ځي، هلته به شینکي او واښه ډېري که څه بله مسله ده. نه، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یفر بدینه من الفتن. د انسان سره به د فتنو نه د بچاو غم وي، د ایمان غم به ورسره چې ایمان مې بچ شي، ایمان مې خراب نشي، ایمان ونه بایلمه. په بل روایات کې داسې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لیفرن الناس من الدجال فی الجبال. خلق به د دجال نه غره ته وتښتېږي، غرونو ته لاړ شي. ام شریک رضی الله تعالی عنها فرمایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه چې ای د الله رسول صلی الله علیه وسلم فاین العرب یومئذ، عرب په دغه ورځ باندې چیرته وي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هم قلیل. غیرتی او ایماندار عرب به په دې زمانه کې ډېر کم پاتې شي. بیمانه بړوا صفته د اوس عرب به ډېر پریمانه وي، خو هغوی به د دجال ملګري شي. غیرتی عرب چې د ایمان غم ورسره دا به ډېر کم وي. همدغه فلسفه په صورت کهف کې هم الله ذکر کړی. صورت کهف د ابتدایي 10 آیاتونو باره کې راځي چې کله دجال را څرګند شي نو دا 10 آیاتونه پې ولوله نو الله به د دجال د فتنو نه محفوظ کړي. په دې کې څه فلسفه او راز دی؟ د صورت کهف په ابتدا او په شروع کې الله د څو ځوانانو تذکره فرمایلی چې اصحاب کهف ورته وایي. دا هغه ځوانانو چې دوی کلی، ښار، حکومت، نظام، بازار، ژوند دا پریښی و، غره ته تلي وو، د غره لاره یې نیولی و، یوازېتوب لاره یې نیولی و، په غار کې اوسېدلي وو. دې خلکو سره د څه شي غم و، د څه شي فکر و؟ د ایمان غم ورسره و. ایمان دوی ته د هر څه نه محبوب و، ایمان ورته د هر څه نه خوښ، نو ځکه دې خلکو د غره لاره نیولې وه. همدغه راز په دې صورت کهف کې دی، ځکه نبي علیه السلام فرمایي چې دا د دجال د فتنو نه د حفاظت او د بچاو سبب دی. نو عزتمندو، غره ته چې څوک ځي دا په 2 شرطونو به دا انسان محفوظ کېږي، د ایمان به محفوظ کېږي. یو شرط خو دا دی چې دا انسان غره ته ځي د ایمان د حفاظت دپاره ځي، داسې نه چې د نور مقاصد دي. په غره کې هم بیا بچاو نشته. په غره کې هغه څوک د فتنو نه بچ کېږي چې یفر بدینه من الفتن، د دین د وجې نه غره ته لاړ چې د دین مې محفوظ شي، نو بیا به دا انسان بچ کېږي. دویم دا دی
چې غره ته ځي د جهاد دپاره ځي چې د کفر سره د طاغوت سره مقابله وکړم. او که هسې یو انسان وایي چې غره ته لاړ شم محفوظ به شم، نو په دې کې حفاظت نشته چې د دین غم ورسره ني. الله دې موږ او تاسو سره د دین فکر پیدا کړي.